بعض اشنایان چې کله قرباني وکړي نو دا غوښه درې تقسیمه کی یره دا یو چې د خور خورنه ده دا یو چې د زمنګ ده او دا بل د مسکینانو ده نو د قران او سنت نه په دغه تقسیم باندې هیڅ چرته دلیل نه دی موجود څه دومره راغلي دي چې کولو وي خوري ذخیره کوي صدقه کوي که یو سړی په تور مثال قرباني الله لکه ټول ځان سره وساتله قرباني کې نقصان نه راځي که یو سړی قرباني وکړه ټول صدقه کړه قرباني کې نقصان نه راځي که یو سړی قرباني وکړه چې ځان لپاره خود او چې مسکینان لور کړه اسم مسله کې نشته خو طبعا مسلمان سړی چې دغه گاونډی نه قرباني چې وکي داغه لپاره پکې صبر خبره کی هغه د لپاره ورولېږي په دې ترتیب باندې بل مسله بعض علما دا خبره ذکر کوي چې کله د قرباني وکړه او دا کوم ملګری شریکان دي دوی په طول ترازو باندې دا ټول غوښه برابرې انچ به کمې زیاتې پکې نه کیږي حتی کې وخت راولې نه چې دا بل درې منه دا بل بم پوره درې منه چې دا دوه منه بل بم دوه منه که کمې زیاتې پکې راغی وې دلته په سود باندې خبره ورګډېږي نو دا اسی بي دلیل خبرې دي دا د ځان خبرې دي شریکان دي ملګری په قرباني کې قرباني وکړه باید په کار دا چې لسوي شي خو کمې زیاتې چاله پکې ورغ هیڅ خبره پکې نشته ارچ خبره داخله کوي چې دلته دا د اموال ریبویونه دي د سودی مالون نه دي کوي وکپل دی بل یو ون وړي دی بل یو کتر دی بل اضافه شو په سود باندې ور داخليږي نو ورې د پلار اوسې په مابین کې به سود جایز چې ته قرباني دواړه شریک کوي د عام شرکاو سره به د سود جایز دی دین هغه دین دی چې کوم قران او سنت ویلې دي محمد رسول الله فرمایي چې په دین د اسلام کې یو شی پیدا کې هذا ما ليس منه او هغه د قران او سنت نه نو اصلا د قران او سنت نه نو کیفن فهو رد هغه مردود دی قران او سنت له واپس کوي نو که په دې تقسیماتو کې یو شیر دې تقسیماتو کې یو پاو دې تقسیماتو کې کمپیوټر چاله کمیز ته ورغه بالکل جایز هیڅ خبره پکې نشته سود مت پکې نه لازمي کی